موبایل کمپنیانی خاص زمونږ د موبایلو کاروبار دی. موبایل کمپنیانی اکثر د خپل ایڈورټایزنګ دپاره مونږ له پوسټرې وغیره رالیږي، خو په هغې باندې جینکو د هلکانو تصویرانی هغه مونږ په خپل شاپ کې دغه پوسټرې مونږ په خپل شاپ کې لګولی شو که نه شو لګولی، بالکل ناروا دي. دا بوتان دي بوتان، او په هغې کې بېحیایي ده. بوتان یوه ګناه او بېحیایي دویمه ګناه. د دې نه بغیر هم کار کېږي، او اوسه پورې چې کار چلېدو که نه د دې نه بغیر هم چلېدو او مخکې به هم چلېږي. په نارواو باندې کاروبارونه نه چلېږي، او نه په نارواو کې رزق پروت دی. او دویم که ستا کار په هغې باندې خرابېږي ته داسې کار وکړه چې هغه تصویران ترې کټ کړه، او نور څیز چې په هغې باندې که د پیکیجز د هغې هغه هدایات دي پې وغیره نو هغه ولګوه، دی که اوس نقصان نشته، هغه تصویر ترې کټ کړه که نه. خامخا د خلکو د توجه دپاره چې دي فحاش او عیاشه زنانه او هلکان د هغې تصویران نه لګولي که نه. دا یو مغربي تهذیب دی چې راغلی دی چې بغیر د دې نه کار نه کېږي. دی زمونږ دماغو ته راچولي چې بېحیایي کې هله به کار کېږي نه کېږي. که یو غیر مسلمه د خپل عبادتګاه د جوړولو دپاره مونږ ته زمونږ د یو کور چې مونږ ته ووایي چې دا کور راله په کرایه باندې راکړه، مونږ پکې عبادتګاه جوړو یا پکې مونږ اوسېږو، نو هغې له دا په کرایه ورکول جایز دي که ناجایز دي؟ د اوسېدو دپاره خو ورکول جایز دي هغې له، خو د عبادتګاه جوړولو دپاره بالکل ناروا دي، ناجایز دي. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، په ګناه باندې به د چا مرسته نه کوي. نیټورک مارکیټینګ کې جاب کول او دا کار کول جایز دي که نه؟ که نیټورک مارکیټینګ هغه جایز وي او طریقې کار یې درست دي نو ښه ګینې ناروا دي. مختلفې طریقې دي